کابل په مشهور هوټل انټرکانټیننټل کې یعنی ما می توانیم انشاءالله مسیران دا پلان لري چې د مکاتبو د تور خمار و ډیر خوند یې راکړ، ډیر په خوشحاله سوم چې د افغانستان موټر جوړ کړی دی. څو واره وکتو چې راغلی یم ورته ګورم. و اجازه یې راکړه، هېچ چا څه ونه ویل، حتی عکسونه مې ونیول. $1,00,000 څه حتی 10,00,000 ارزي. ماشاءالله هلک هوښیار وپوه شو. زموږ همکار عثمان جان هم د ماډانین د خاطراتو په کتابچه کې لیکل وکړه. عثمان جانه څه دې ولیکل؟ السلام علیکم. د ټوډیز افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل په مشهور هوټل انټرکانټیننټل کې او د افغان بیسیم مخابراتي شرکت لخوا نه 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شوی دی. دغه نندارتون د تعلیم، مسلک او تحصیل په نوم دی او د افغانستان ساخت موټر، ماډانین او نور د افغانستان تولیدات او ځینې نور څیزونه دي چې دلته نندارې ته وړاندې شوي دي. مشران، ځوانان، هلکان، نجونې راځي او له بېلابېلو څیزونو نه لیدنه کتنه کوي. دننه ننوځو، ګورو چې څه دي، تاسو باندې ګورو. قدرمن لیدونکو، د افغانستان ساخت موټر ماډانین دلته نمایش ته ایښی دی. ډېر بیروبار د هیوادوال راغلي دي او د موټر په ننداره نه مړیږي. شاوخوا ته نور شیان هم نمایش ته وړاندې شوي دي چې خلک ګرځي، هغه هم ګوري. او ماډانین چې احمدي صاحب نه پوهېږم دلته شته که نه، خو د موټر مینهوالې ښه ډېر دي. زموږ خویندې هم راغلي دي، د ماډانین د لیدو نه خوند اخلي او نندارتون ته راغلي دي. په بېلابېلو برخو کې موږ ولیدي چې دوی د کتابونو له لیدلو نه، د افغانستان د تولیداتو د لیدلو نه یې خوند اخیسته، خوشحاله وي. نو د دې خورکۍ نه پوښتنه کوو چې دوی څه احساس لري د نندارتون د لیدلو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. این واقعا جای خرسندی و احساس خوشحالی است که ما می‌بینیم بعد از چندین دهه جنگ افغانستان تانست برای اولین بار یک موتری داشته باشه که ساخت خود وطن است و خود جوانای وطن سر از این زحمت کشیدن و وقتی ما دیدیم واقعا امید گرفتیم برای آینده و امیدوار شدیم که یعنی ما می توانیم مثل کشورهای جهان اول در همه چیز پیشرفت کنیم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ ډېر خوشحاله چې نن راغلي د خپل هیواد د موټر مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکوو. موږ وایو چې دوی د خپلو درسو ته متوجه سي، کوشش دې وکړي. انشاءالله مسیران دا پلان لري چې د مکاتبو دپاره د تکړه شاګردانو دپاره ځان ته انشاءالله امتیاز هم ورکوي او تکړه دي چې نورې لاسته راوړنې دې راوړي. زموږ دغه هیوادوال د افغانستان ساخت د موټر د یاداشت په کتابچه کې څه ولیکل، نو دوی نه پوښتنه کوو چې څه یې لیکلي دي. وروره ښه یاستئ؟ مننه، ژوندي اوسئ. او په خاطره کې مو همدا خپل احساس شروع کړو وطنوالو سره، چې ټولو وطنوالو ته مو د همدې ساخت موټر مبارکي وویله او ترڅنګ مو د دغه موټر لپاره خپل نظر باندې د تور خمار لقب انتخاب کړئ او همدا مې ورته وویل. تور خمار په څه خاطر باندې چې تقریبا نن سبا په نړیوالو رسنیو کې همدارنګه داخلي رسنیو کې همدې د تور کمر لقب وړاندې شوی دی. په دې خاطر باندې موږ هم دغه لقب ورته وړاندې کوو. په نندارتون کې څه شي ډېر خوند درکړ؟ والا دغه موټر خو زیات خوند راکړ. واقعا د افتخار ځای دی، د خوشحالۍ ځای دی چې موږ افغانستان داسې موټر جوړ کړو. زه خپله سعودي کې یم، اوس په چوټۍ باندې راغلی یم. که مسافرۍ نه راغلی؟ ما مسافرۍ نه راغلی یم. که هلته مسافر چې دا د افغانستان د آبادۍ او دغسې د نویو تولیداتو خبرونه اوري، هغوی څه احساس؟ ډېر خوشحاله کېږو. موږ ډېر افتخار پې کوو، ډېر ډېر پې خوشحاله کېږو. دغه موټر چې جوړ شوی ته هلته وې که دلته وې؟ زه هلته وم، په سعودي کې وم، اوس راغلی یم. ملګري ته ورغلی نه وې مبارکۍ ته چې افغانستان موټر؟ یو بل ته هم ډېره مبارکۍ ورکړې، خو ورغلی نه یم. داسې مبارکۍ هم ډېره ورکړې. په آینده کې دا زه غواړم چې د خپل ولس خدمت وکړم او خپل ملت خدمت وکړم. زه ډاکټر جوړېږم انشاءالله. ماشاءالله. بس خدای دې وکړي چې ډاکټر شي او د دې ملت د پرهرونو تداوي وکړي. موټر خوند درکړ؟ و ډېر خوند یې راکړ، ډېر په خوشحاله سوم چې د افغانستان موټر جوړ کړی دی. په دنیا کې د افغانستان نوم وځلېده. ما د ټول ملت ماشومانو ته دا پیغام دی چې دوی باید تعلیم وکړي او کوشش وکړي چې یو شی خپل ملت ته وړاندې کړي. ډېر ښه، ډېر ښه، خوشحاله اوسئ. کوم ځای نه راغلی؟ زه خپله لوګر ولایت څخه راغلی. خپله ډېر زیات وګرځېدم، خو ډېر زیات خوند چې ما ته راکړه
دغه زمونږ خپل افغاني تولید خپل وطني تولید ډېر زیات خوند راکړی دی نن ماډانین که چیرې که نه دغه موټر تا ته څوک په لاس درکړي او یو ورځ په کابل په دې سړکونو کې ښه چکر یې پرې ووهې څومره پیسې به ورکړي؟ ما ته خو تقریبا ارزش نه دی راته معلوم ډېر زیات ما ته خپله ډېر زیات ارزش لري. فقط نندارتون ته راغلم څو ورځې مې تصمیم اومده پرون راسي چې نندارتون ته ورشو وګورو چې هیوادوالو څه جوړ کړي او خصوصا د تور خمار دپاره راغلي یو چې موټر وګورو د خپل افغانستان ساخت. دلته خو بیروبار ډېر دی که نه خلک راتاو دي خو ستا قد جګ دی ماشاءالله دې ځینه هم درته ښکاري. ما څو وارې وکتو چې راغلی یم ورته ګورم. څه فکر کوې چې په نړیوال بازار کې به په څو بیه خرڅ شي؟ د بیې په اړه خو یې ولاک پوهېږم نو ماشاءالله ډېر ښه موټر دی یعنې د هغه پرمختللو هېوادو په سطحه یې جوړ کړی ډېر ښه یې جوړ کړی نو بیې په اړه به څه نظر نه لرم ډېره بیه به زموږ دغه مورجانه هم نندارتون ته راغلې ده او د موټر له لیدلو او د بېلابېلو څیزونو د لیدلو نه خوند اخلي. نو مورجانې ښه یې؟ تشکر تصفیه صحیح سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ټولو ته همچنان زه ډېره خوشحاله یم نن راغلی یم ډېر افتخار کوم چې دا موټر زموږ په وطن کې جوړ شوی ده او موږ افتخارانه راغلو او خپل موټر هم ولید عکسونه ورسره ونیول دا د افتخار ځای ده. بالکل مورجانې چا اجازه درکړه چې موټر ته ورشي؟ بله و اجازه یې راکړه هېچ چا څه ونه ویل حتی عکسونه مې ونیول ما ډېر خاطر وکړ ډېر خلک بېرته سو ما عکسونه هم ونیول او ومې لیده ډېر ښه په ډېره ښه وجه راغلم موټر ته ورخطام مله دا ځای ونه تړل سي اوس غواړم چې زه کتابونه وګورم او پکې حصه واخلم او کتابونه او سودا نه ځان سره ویسم. والله دا د موږ موټر چې دا ساخت دې ځای ده $1,00,000 څه حتی 10 لکه ارزي په دې څه موږ خوشحاله یو موږ افتخار کوو چې دا موټر دا رقم جوړ شوی د موږ خپل د وطن خلکو جوړ کړ دغه ډېر ښه ده. ژوندی اوسې مورې. تشکر خدای په امان. کوم ځای نه راغلی؟ زه د غزني څخه راغلم. ښه ماشاءالله موټر دې ولیده؟ و موټر مې ولیده الحمدلله ډېر ښایسته موټر دی د افغانستان لپاره چې چا دا موټر جوړ کړی ډېر ښایسته موټر کړی د هغه د موږ مننه وایو. ښه دا راته ویې ورورجانه که نه زه به یو پوښتنه درنه وکړم که همدغه ماډانین دا موټر چې احمدي صاحب جوړ کړی که دا ننګرهار ته په 2 ساعتونو کې رسیږي نو د هغې خوانولي په 120 دقیقو کې راځي؟ ځکه چې دا د هغې وجه ده دا له دې خوا کله استه بوځي کله له هغه خوا سپیډ رابوځي دا وجه دغه 2 ساعته کېږي له دې خوا چې په 2 ساعت کې راشي 120 دقیقې کېږي نه خو هم په 2 ساعته کېږي 120 دقیقې. ماشاءالله هلک هوښیار وپوه شو. زموږ همکار عثمان جان هم د ماډانین د خاطراتو په کتابچه کې لیکل وکړه. عثمان جانه څه دې ولیکل؟ زه عثمان خان د موټر په جوړولو ډېر خوشحاله یم. آفرین آفرین. ستړي مه شې وروره. ستړی مه شې جوړې په خیر یې. خوشحاله اوسې. موټر دې ولیده؟ ولیدم ډېر خوشحاله یم چې یو افغان دې ته موټر جوړ کړی ډېر افتخار کوم ډېر خوشحاله یم. زه هم حقوق او علوم سیاسي لیسانس یم. زه دلته راغلی یم چې ماستري برنامهونه وګورم چې که الله غواړي موږ ماستري وکړو او ماستر شو بیا دکتورا او پی ایچ ډي وګورم. الحمدلله دلته د قدرونو استعدادونه مو وکتل الحمدلله دومره روحیه یې راکړه یعنی امید یې ته سته دی چې انشاءالله افغانستان په ډېر کم وخت کې انشاءالله د نړۍ په سیالانو کې غوره سیال جوړېدل غواړي. تاسو سره که $1,00,000 در سره وي که نه په څو زره ډالرو باندې دا موټر اخلی؟ یاره زه خو داسې وم چې دې ته بیخي باید قیامت محدود نه سي ځکه دا دومره قیامت لري چې دا ډالر مالر دا نسي اخیستلی. دا د ټول افغانستان په سطحه باندې موږ د نړۍ سیال دی نو چې یو وارې سیالي ته وتلی دی او د یو استعداد د یو مملکت نمایندګي کوي نو بیا دې ته قیامت محدودول په کار نه دی. دا ډېر لوړ قیامت لري ډالر مالرو باندې نه اخیستل کېږي. زما نوبت هم بالاخره راورسېده د خاطراتو کتابچه کې غواړم لنډ داسې څه ولیکمه. ما ولیکل ماډانه هدی د افغان ملت د پرځان بسیاینې پیلامه شي او خدای دې وکړي چې د دغه موټر جوړېده د دې سبب شي چې افغانستان د موټرو تولید ته بې ساری کار شروع کړي او په دې برخه کې موږ ډېر زیات وځلیږو.